عرفات د ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې رب العالمین دا دین پوره کړی د اوچت ورځ ده دین به پوره شوی عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه نه دا روایت ته په صحیح بخاری کې شته چې یو يهودي دا خبره وکړه عمر بن خطاب ته وی دا کم آیت چې په تاسو نازل شوی ده کې دا چې ته په موږ نازل شوی لاتخذنا ذلك اليوم عيدا نو موږ به دغه ورځ نه اختر جوړ کړی هغه ته دا کم آیت ته نه دا آیت ورته د یهودي واورو دا آیت چې دی دا د عرفات په موقع باندې نازل شوی دی الله سبحانه وتعالی په سورة المائده کې وایي اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا الله نن ما پتا سو باندې خپل نعمت پوره کو دین می پوره کو او زه په دې راضی یم چې اسلام ستاسو دیني دا عظیم آیت او دا اوچت آیت دا کوم ځای کې نازل شوی دا د عرفات موقع عمر بن خطاب رضی الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم من تغرز معلوم ده من تغزين معلوم دي الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم بكم ځای کې رسول الله آیت نازل شوی دی وهو قائم بعرفه يوم جمعه رسول الله په عرفات کې ولاړ ورځ د سوا د جمعې ورځ عرفات ورځ دغه ورځ عرفات هغه ورځ ده چې په دې باندې رب العالمین قسم خوړلی والفجر وليال عشر والشفع والوتر جفت او طاق عبد الله بن عباس رضی الله عنه الشفع چې دی دا کوم چې جفت دی دا يوم الاضحى د اختر د ورځ لسم ورځ ده کنه دا جفت شو او وتر چې دا کوم دی يوم عرفه دا نه هم تاریخ دی او دغه امام اکرمه امام ضحاک هغه دا خبره کوي الله سبحانه وتعالی په دې مبارک ورځ باندې قسم خوړلی د عرفات ورځ هغه ورځ ده چې څومره انسانان چې د عرفات په ورځ د جهنم نه آزادول کېږي دومره په بله ورځ نه آزادول کېږي حدیث کې راځي صحیح مسلم کې عائشہ رضی الله عنها رسول الله دا خبره کړې ده ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه دسی ورځ بل نشتی چې الله به دومره انسانان د ور نه آزاد کړي لکه څومره چې د عرفات په ورځ آزاد دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله اکبر وانه ليدنو الذي دنیا د اسمان تر کوزي په ورځ د عرفات په ورځ په اخرنی ټیم کې الله سبحانه وتعالی د عرفات ولا تر نږدې شي ثم يباهي بهم الملائکه به د ملائکه مخ کې دغه تذکره کوي فيقول ما اراد هؤلاء اجو دوی سغواړي راغلي یو روایت کې راځي ان الله عز وجل يباهي ملائکته الله سبحانه وتعالی په دغه ورځ ملائکه په مخ کې چې دغه تذکره کوي د عرفات والا به ملائکه ته وي انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا وګور زما دي بندگانو ته خړ پړ راغلي دي ماته ولاړ عرفات ورځ حجیان په ډیر سخت کې په دغه په حج کې دغه ورځ سختي انسان تګي می وګي می زم نه نخړ پړ ولاړی دا ورځ ده چې الله سبحانه وتعالی به انسان د ور نه آزادي عرفات ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ چې روزه ونی و د 2 کالو ګناونه د الله سبحانه وتعالی بخي ابو قتاده رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم صيام يوم عرفه عرفات د ورځې روزه نی و احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها زوی د الله نه د امید ساتم چې د عرفات روزه چې د تیر شي کال ګناونه دي د لاسه بخلي کی او د روان کال ګناونه بخلي دی وی روزه د لاسه 2 کال ګناونه د الله سبحانه وتعالی بخي خدای روزه د حجی د پاره نه د غیر حجی د پاره حجی چې په حج کې هغه به د روزه د باغنه نشي د روزه او خلق د پاره چې کوم حج لا نه دي تلی نو تاسو ته نصيحت ته چې د روزه تاسو وګورئ پاتې نشي او کله تاسو نه پاتې شو نه زمم چې دا ډېر بدبخت انساني چې په دې کال کې د یو ورځ راځي والله به 2 کال ګناونه بخي او د دارو جمعونه نيسي په دغه ورځ به دا کار کوه چې ځان سره جماعت له نور کسانو بوزه لکه ته مثال کې لس کسان بود لکه ته چې لس روجي نه څومره ثواب دی 15 دی بوتلو 2 دی بوتلو 3 دی بوتلو څومره چې کسان تاسو سره بوزان سره بوزي دومره به ثواب ته ډېر ملوي عرفات ورځ هغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام ابو داود امام نسائی رحمه الله دا روایت راوړي وی الحج عرفه رسول الله په حج کې هو غټ ورځ د عرفات ته ورځ ده دا غټ ورځ ده په روایت کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړي رسول الله وی خیر الدعاء دعاء يوم عرفه غره الدعاء اخذ عرفات د ورځ له دعاء دومره اوچته ورځ را روانه ده چې کله موږ سوچ وکړو چې
الله سبحانه وتعالی خلق غختلی دی خپل کور ته او هغه په مینا کې په عرفات کې مزدلفه کې د الله لپاره تلبیه وي. نن سحر ما حالات کتو یو ویډیو مې کته التلبية روانة بوشت أواز بين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا لا بل تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نزم أخبر يعني ده خلق ده لسه فسخي سمو وشت إنسانان دي سمر وشت إنسانان دي كم جهاد لتلي دي والله ده حج نسيب كره لأنهم ضيوف الرحمن لأنهم وفد الرحمن. حديث كرازي الله أكبر. ده الله ملماني تلي بالله بزي تلي ده بالله بزي تلي مينو سريخ بالكور بريديو بچي بري خودي ديو تلي ده سمر بستړی کیږي او سمر بوږي کیږي او تګي کیدی شي مرشي ډیر جن مرشي کیدی شي مرشي ته هر څه ته غاړه خو دې ولي د الله سبحانه وتعالى رضا لپاره تللی. کله چې انسان دې خبرو ته سوچ کی نو دغه د زړه ته به چې دغه ټک کوي چې زول باغ کې نه مولا. امام ابن رجب رحمه الله په خپل یو کتاب کې د اشعار نقل کړي تاسو ته بیانوم د فائدې لپاره د دې سره د زړه لک تکور شي. هغه سوي من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه. څوک چې عرفات کې نشي ودرېدی طاقت یې نشته تللی نه دی نو د الله د حدودو سره دې ودرېږي. خبره ختمه شوې وخوره څه مطلب دی چې ته عرفات ته لاړ نه یو ته ازادي نه عرفات ولا هلته لګېدې بندګي کوي نو تللته الله بندګي کوه. من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه. دي حدود سره ودرې بیا وی ومن لم يستطع المبيت بمزدلفه. مزدلفه کې چې شپه تیر نه کړه طاقت یې نشته نه دته ما غو نصيحت کوي فليبيت عزمه على طاعه الله ليقربه ويزدلفه. نه دې خپل عزم اراده د دې په خلري د الله سبحانه وتعالى د بندګۍ لپاره د خپل جوش کې لګي چې دې الله ته نږدې شي. چاته نږدې شي؟ الله ته نږدې شي. ومن لم يقدر على نحر هديه بمنن او د چا چې طاقت نشته چې خپل ساروي حلال کې به کوم ځای په مینا کې فليذبح هواه هنا ليبلغ به المنى. نه دې د خپل خواهشات حلال کې دلته کنه ساروي ته نشي حلال ولای کنه مینا کې نسی جلوکا خواهشات حلال کا کم خواهشات چې استادي چې هغه تر الله دین نه لري کې د الله نه فرمانی وکړه هغه حلال کړي يبلغ به المنى خپل مقصد ته ورسي. مقصد الله رضا ده کنه د حلال کتاب د الله رضا ته ورسي. په اخر کې سوي ومن لم يستطع الوصول للبيت لانه منه بعيد. او څوک چې الله کور ته نشي رسیدي ځکه چې د الله کور ته لري دی فليقصد رب البيت فانه اقرب اليه من حبل الوريد. کور خدای الله لري دی کنه نه دې شي چې لکه د الله سره د رابطه قائم کی چې هغه د مرید دی رګنم نږدې شي. الله کور خو لري دغه نږدې رب سره رابطه ساته نه د حج نه کول دا مطلب نه دی چې منګه بس آزاد یو چې سم پزړه کې راځي به کو او دا خبر د حجیان لپاره نه. حجیان الته بندگی کوي نو موږ الله سبحانه وتعالی بندگی بدل تک. الله سبحانه وتعالی د حجیانو حفاظت وکړي.